په هسپتال کې اخري پیغام څه و؟ په هسپتال کې چې کله وفات کېدلو نو مفتي منیر شاکر کوم داسې وصیت پرېښی و؟ دوستانو تر اخره راسره پاتې شئ. هسې خو به تاسو د دې نه خبر یئ چې مفتي منیر شاکر ته څومره هم دمکیانې ورکول کېدې، نو د دغه هر څه باره کې هغه ویل چې زه کله هم وفات شم نو د زوی په وینا یې چې یو ماشوم زوی دی هغه ویل چې پلار به مو ویل چې ما پسې به نه ژاړئ ځکه چې ژړا کې ګناه ده یا ژړا ښه خبره نه ده. بل اړخ ته هغه به د دیني کتابونو اسلامي کتابونو مطالعه هم ډېره کوله. ویل کېږي چې کله په ده باندې دماکه کېدله نو له دغه دماکې نه وړاندې دغه بم همدغلته ښخ شوی و. البته چې بیا کله دا خپه د ده ولګېدله او بیا د هسپتال ته وړل کېدلو نو په هسپتال کې ویل کېږي چې دا تر هغې جوړ و، خو بیا وروسته ده ته تکلیف پېښ شوی دی او ساه یې ورکړې ده. خو په هسپتال کې یقینا چې دا داسې څه خبرو ته نه دی جوړ شوی. ډېر کسان داسې خبرې کوي چې په هسپتال کې څه کړي یا یې څه ویلي دي، نو داسې تر اوسه پورې کنفرم څه معلومات نشته چې په هسپتال کې د سره څه شوي وو، ځکه چې دا ډېر زیات انتهایي سخت حالت کې رسول شوی و او د ده مرګ هم د همدغه ډېرو وینو تلو د وجې شوی دی.